زه چې په کومه سیمه کې قرار لرم دا د ننګرهار رودات ولسوالۍ د مفتي کلا او چاګرې کلي ترمنځ خوړ دی. دغه سیمې اوسېدونکي وایي د پسرلي په موسم کې دلته خوړ تر 4 میاشتو دوام کوي او د سیمې اوسېدونکي له ګڼ شمېر سره لاس او ګریوان وي. دوی په وینا دغه مزل پلې 15 دقیقې دی، کله چې خوړ زیات وي دوی دغه مزل د کوټ ولسوالۍ پارمیچار صاحب ترسره کوي چې تر 3 ساعت وي مزل رسېږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه 2 کلو ترمنځ په دغه خوړ باندې ورته په پاخه او ډول باندې پل ورغول شي تر څو ولسونه له ستونزو وژغورل شي. کله چې زمونږ په دغه خوړ کې سیلاب راشي نو 4 میاشتې دوام کوي او زمونږ خلک چې دی د زنانه او نارینه ټول د ستونزو سره مخ دي او زمونږ ماشومان هلته مکتب له تللی نه شي. مزل د خوړ چې دی ټول 15 منټه دی او خوړ چې دی چې بیا موږ په ساعتونو نشو کولی چې اپل او پورې وځو. موږ لا دلته مکتب دی هغه ماشومان هم په دغه کې دي نه شي وړی، بیا دلته مریضان دي زنانه پیدا وي بیا په دې لار باندې زموږ د 15 منټو مزل دی. هغسې په کوټ په لار راتاوه په پارمیچاري راتاوه جلال آباد له چوړونو 3 نیمې ګنټې لار ده. موږ ډېر مشکلات سره مخ یو او موږ د حکومت چارواکو نه دا خواهش دی چې موږ له دلته یو اساسي لنډه لار جوړه کړي. د چغرې ابتدایي ښوونځي مدیر بیا وایي د سیلابونو پر مهال ډېری زده کوونکي د خوړ یوې غاړې ته بند پاتې کېږي او ښوونځي ته په رسېدو کې له جدي ستونزو سره مخ وي. د دې مکتب ټول احصایې چې د 615 تنه شاګردان لري چې د دې 0% 15% چې د خوړ نه دې غاړه پراته دي چې دوی هر ورځ ډېر مشکل سره مخامخ چې په خوړ باندې راوړيږي او د دې ښوونځي پرسونل چې دوی ټول د خوړ نه دې طرف له پراته دي او هر ورځ په همدغه خوړ باندې د تدریس لپاره راړيږي. د رودات ولسوالۍ مسؤلین هم د پل د نشتون له امله د سیمې د اوسېدونکو ستونزه تاییدوي او وایي د پل جوړولو غوښتنه د خلکو له لورې شوې او د نورو اجراتو لپاره له اړوندو مشرانو سره شریکه شوې ده. نورې غټې کریږي د دې ترمنځ یو غټ خور دی. دا خور چې راسي د سیلابونو چې راسي بیا ډېر مشکلات د ولس ترمنځ پیښوي، ډېر غټ واټن راولي او ولس ته ډېرې غټې ستونزې پیښوي. دغه ستونزه د موږ رسېدلې هم د انشاءالله العزیز موږ لوړ مقاماتو د ولایت موږ راجع کړې ده. د سیمې د اوسېدونکو په وینا د خوړ دواړو غاړو ته زرګونه کورنۍ ژوند کوي چې د سیلابونو پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان وي او که پل ورته جوړ شي د خلکو د ژوند چارې به تر ډېره اسانه او خوندي شي.